د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت ګرځندوی مالی او اداري معین مولوي قدرت الله جمال کندوز ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او ملي رادیو ټلویزیون له مسؤلینو سره کتلي او هغوی ته د شته ستونزو د حل په برخه کې ډاډ ورکړی. ښاغلي جمال کندوز ولایت ته د خپل سفر اصلي موخه د فرهنګي او نشراتي ادارو د کارونو ارزول او د یادو ادارو شته ستونزو ته رسیدنه ښودلې. نوموړي د کندوز ولایت د ملي راډیو ټلویزیون څخه د لیدنې پر مهال د دغې ادارې تیر فعالیتونه او لاسته راوړنې ستایلې او زیاته کړې ده چې دغې رسنۍ د ټولنې په پرمختګ او د ولس او حکومت ترمنځ د شته اړیکې د لا پیاوړتیا په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي. هغه همدارنګه د یادې رسنۍ له خبریالانو غوښتي ترڅو د اسلامي شریعت په رڼا کې رسنیز فعالیت ته همداسې دوام ورکړي. له دې سره هم حاله د کندوز ملي راډیو ټلویزیون مشرتابه هم ښاغلي جمال ته د ښه راغلاست ترڅنګ له رسنیو څخه د ملاتړ په برخه کې د اطلاعات او کلتور وزارت تیرې ترسره کړې هڅې ستایلې دي. د هیواد د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو معین کندوز ملي راډیو ټلویزیون ته راغی او له دغه امارت له مختلفو څانګو څخه لیدنه وکړله. وروسته مو سره ناسته وکړله او د زموږ د ملي راډیو ټلویزیون کارونه یې وستایل او د لا پرمختګ لپاره لازمې سپارښتنې وکړلې. موږ د مشرانو راتګ کندوز ولایت ته په نیک پال نیسو او د ده راتګ سره به چې د انشاءالله زموږ کارونو کې لا پیاوړتیا راځي، بهبودي به راځي او لا به پرمختګ کوو. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین کندوز ولایت ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر فرهنګي او نشراتي ادارو څخه د لیدنې سربیره د دغه ولایت له ځینو لرغونو سیمو هم لیدنه کړې او ډاډ ورکړی چې بهرنیو او کورنیو سیلانیانو ته به دغه ولایت کې د اوسېدو ترڅنګ په یو شمېر نورو برخو کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.